قدرمنو عزتمنو نن سبا د تاریاکو والا خپل فصلونه اخیستي دي نو اکثره مال دا ټلیفونونه راکوي چې مولوي صاحب د تاریاکو عشر زکات ورکول څنګه دی. دوی خو مخکې هغه زما بیانونه اورېدلي وو چې ما دا ویلي وو چې دا مه کوئ، دا نه دی جایز مثلا. اوس بیا د دغه عشر یا د نصف عشر یا د زکات د تاریاکو بچاولو کوشش کوي. نو زه دې ټولو ته وایم چې اول خو دا غلطي دې کړې ده چې تا کرلي دي، اوس بیا دا بله غلطي مه پسې کوه چې د مسکینانو د غریبانو څه حق د سره جوړېږي هغه ته راګرځئ. نو چې تا د کم عالم د کم مفتي په فتوا سره چې هغو تا ته درکړې ده چې دا تاریاک کرل جایز دي، یعنې ځینې داسې علما وله چې هغو به ویله خو موږ یې مخالفت کړی، نو په کار دا دی چې د دې عشر پوښتنه هم د هغو څه وکړي. دلته بیا ولې موږ له راځې، ولې زما څه پوښتنه کوې؟ په کار دا ده چې د هغو څه وکړې چې چا تا ته ویل چې دا جایز دي، په هغه فتوا دې عمل کړی دی، په دې هم عمل وکړه. صرف د دې د ګټې اخیستلو دپاره د فایدې اخیستلو دپاره بس دا کوشش کوي چې دغه عشر یې هم بچ کړي. نو هر هغه چا چې د تاریاکو فصل یې اخیستی وي او دوی په خپله برمه یا په خپلو شمسیانو باندې دا فصلونه کرلي دي، نو پر هغو باندې نصف عشر ورکول ضروري دي، یعنې شلمه حصه به ورکوي. که چیرې په کاریزو اوبو یا په باراني اوبو باندې کرلي دي هغه به عشر ورکوي، یعنې لسمه حصه. نو که دې دا خرڅ کله پیسې دې نغدي کې، بیا به د دغه پیسو که دې په خپلو مصرفو باندې په برمو باندې په شمسۍ کرلی وو، بیا به شلمه حصه ورکړې. داسې نه دي چې ته به څلوېښتمه ورکړې لکه د زکاته. دا فصلونه دي، دا باغونه د دې دا به یا عشر وي یا به نصف عشر وي. دوی د زکات نوم پرې کښېږدي، بیا څلوېښتمه ورکوي. نه شلمه حصه به یې ورکوي که چې په خپلو مصرفو باندې کرلي، که په آسماني یا کاریزو اوبو باندې بیا به لسمه حصه ورکوي. د غریب مسکین دپاره دا اخیستل جایز دي، دا پیسې اخیستل د تاریاکو عشر د تاریاکو، بلکې په کار خو دا ده چې سړی ګرځي غریبانو مسکینانو ته ورکړي. مسکین لپاره خو د سود هغه پیسې چې تا ته بینګو والا درکړي، په دا بار ملکو کې دا بینګو والا خامخا سود ورکوي، نو هغه لا شریعت دا وایي چې د دې تصدق واجب وي، دا به غریبانو مسکینانو ته ورکوي. نو په کار دا ده چې د دا شیانو څخه موږ ډډه وکړو، دا نه وکړو. دا خو که چا کرلی دي هغه باید اوس د دې د عشر و د نصف عشر یا د دې د هغه چې کوم شریعت تا ته ټاکلی دي د هغه څه ځان خلاص نه کړو، بلکې غریبانو ته ورورسو. څه نه څه خو به مې څه بوج د وږو څه سپک سي.